قدرمنو سلامونه. د سپرلي علامې شروع دی. وایي چې د پسرلي علامې راغلې او له وچه ډاګه د لونګو بوی راځي نه. زما والد صاحب په دې سپرلي کې دلته دا خاختراشي کوي، کومې چې ځنګلې وي جاخونه وي دا وهي او دا اوږې موږې کري په دې پټو کې او دلته یې قلمونه کړي دي. که یو ته هغه دی ولاړ دی، دا د سرو املوکو قلمونه شوي دي. نو څومره چې زما کتونکي ګورئ، ګوره خپله دغه پټي چیرې د دې داسې خیال کوئ دا جاخونه ماخونه ترې وهئ، په دې کې بوټي کرئ، ونې پکې کرئ. هغه بره هم قلمونه دي، ډېر شی شوي دي. دلته دا قلمونه شوي دي، دا شینکۍ، دا ونه، دا آبادي ده، دا د کائنات ښکلا ده. زما والد صاحب په خپله فارسټر پاتې شوی دی. نو که یا خلک دا ونې منې وهي نو تاسو به دې خلکو ته څه ویل غواړئ؟ نو ونې خو داسې نه ویل غواړي، کوم پالتو ونه یې کومه دغه یې که نه خرابه شوي ونه هغه چې ویل غواړي. ښه چې کومه یا نقصان کوي، وریج ونې یا نقصاني یا خراب بوسیدی او کومې ښې ونې هغه خو هم کړي. صحتمندې ونې کرل پکار دي. د انسان لپاره یو ډېر ښه شی دی، اکسیجن ورته راځي. ونه اکسیجن کرل غواړي. ونې کرل. تاسو دا ټولې ځنګلې ستاسو رخپونه وتېرې که یا دې پورې ځنګلو باندې به ستاسو ډیوټي وه؟ زموږ ډیوټي وه. زما والد صاحب دا ټولې ځنګلې دي ساتلي دي. په دې کې به موږ ګرځېدو. ښه چا به ونه واله نو هغه به نیو او تاسو باندې به پکې کله کله ډزې مزې ویې هم کېدې، اسمګلرانو به د باندې ډزې دا پوره غویمه ونې به یې وهلې، موږ به ځغلول. ښه نو دا خو ونه ښکلی شی دی. ونه خو ډېر ښکلی جي. لکه انسان کې چې روح وي ونه به کرې. ونه کرل پکار دي. کومه ونه پالتو وي هغه نقصان کوي، هغه پوسیده هغه به لرکې. او یا دا جاخې ماخې که نه چې دا پټۍ باندې سوری راولي او نورې ونې ودې ته نه پرېږدي. په دې کې دا غنې منې دا جاخې دي دا به لرکې. ښه جي ښه دا ډېر ښکلی شی دی ونه. او که نه ونه خو آبادي ده. قدرمنو دا تاسو زما د والد صاحب خبرې واورېدې، الله دې راته دی هم ژوندی لري. دا ډېره قیمتي هستي ده زموږ دپاره. د ونو بوټو په اهمیت باندې دوی موږ پوه کړي. اوس دې ول الله صحت ورکړي. دیو چې په ځوانۍ کې نو دا ټول غرونه یا فارسټرو نو دا ټول غرونه به دیو ساتل. ډېرې سختې ورځې پې هم راغلي دي، کله به پې سمګلرانو ډزې کولې، کله څه. خو دیو د دې هغه وایي چې خونې دل دی کې نه کارنګ روخ برگ ګلاب هم نه گلشن کې تحفظ کې قسم کائی ہے. نو دیو خپلې منډې والی دي. د دیو دا لیګاسي به موږ ژوندی ساتو، قلمونه به کوو، ونې ډکې به نالو او دا پورې چرګوټې هم لګیا دي. او د والد صاحب نو سیمې هم د خوا لراله دیو مازدیګر کې روزي یعنې نو سره ګپې شپې لګوي او دا د کلي رنګونه ښایستونه دي. خوشحاله راته اوسئ. د ونو پیغامو ډېر مهم دی. مهرباني وکړئ، دا دنیا زموږ شریک کور دی، دا مه روانوئ. څوک بمونه جوړوي، څوک لګیا دي ونې وهي، څوک انساني سمګلنګ کوي، څوک قتل عام کوي. راځئ چې دا دنیا آباده کړو. دغه د نیچر سره ښېګړه ده، دغه د قدرت سره ښېګړه ده. دا شینکۍ ژوند دی او ژوند د انسان دپاره ډېر مهم دی.